ها پلیز یو ها یو پلیز خیر دی کنه او بس خیر دی کنه پلیز 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 وایتله ولې ما څه کړي چې سر در باندې ګرځي هنا ما څه کړي چې سر در باندې ګرځي ولې تعالی ما څه د ګوتې در وړي دي خدای مکه او که بالغ مال تاسې واچولو مې ځکه لاندې څه پراته را پراتې ورپټ پشي تا دې قرآن ووایي یو تشریح راکړه پلیز څه به رانه جوړ شي نه صرف سرخي دي نشته او نور ښه څه ورکړي او بله شپه یې کار وکړه چې زه خپل دې ورسره ناست یم څنګه ناست یم زه ناست یم هغه زما شاته فودو خبرې کولې ما وویل مټور څنګه دا راغوښتلې ښه وکتل کمرې ته لاړ په سر یې په کېمچۍ ووالم نه ما ویل بیا ته نه پوهېږم تا دې قرآن ووایي نو مه کښېنه ورسره چې د شپې د څادر ما راوغی چې ما زه ځم نه ایستلی بس بیا یې رانیوم دومره د خر زوی دی یو کشر ورور دی هغه ما پسې ګرځېدی ما دې سره ستا لین دی او یو یې مشر ورور دی یا الله توبه هغه کشر ورور ډېر حرامي کله راته ټپې لګي کله څه شي ټاپي لکه دا ګانې مانې دا وختي چې دا کله پټه شي ښکاره کله دا ګانه ولګوي کله چې دی باري زه کمره کې چې زه کمره کې مې دی باري اما یو کشر لیور دی دومره غټ کونی دی دومره ښایسته دی اوس هم حرامي دی که وخت دی خو دومره د کمینه زوی دی دا ګانه ده کله پټه شي ښکاره کله وکړي اشاره نه پوهېږي دا واړه او زما کشر دی او دومره د ځوانه د دغه نه تنګ دی دی چې ستا زوی ورشي بیا به زه واده کوم دومره هلته پورې خبرې ما ټولې دې شهادت وکړل دی داسې داسې ماته وایي او نور څه غلط نظر ما لاس ماس خو نه در اچوي نه بلکل ورسره ټچ کېږم کښېنم ورسره نه او دا ستا خاوند څومره عمر دی دی بس شهاب نه کشر دی بیا 25 څه کار کوي ټیچینګ کوي استاد دی ماشاءالله او ته څه کوې تعلیم کړی اتم نهم داسې اشتها ما خو نه دی ما ولې نه دی کړی